وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت په توفیق سره من 215 آیت پورې خبره کړې وه په سورة البقره کې. په دې اخرني آیتونو کې دا خبره روانه وه چې امتحان او تکلیفونه الله رب العزت وی دا به راځي. بیا امتحان کله مالی کله بدني. د مالی خبره وشوه لکه صحابه کرامو تپوس کړی چې کم مال به لګو او په چا به یې لګو. دا امتحان دی چې ته مال د الله دپاره لګې او ستا په مال کې د نورو حق شتي، نو دا امتحان دی، یو نوع امتحان دی. او بل امتحان بدني دی، قرباني د بدن. نو ځکه اوس مسله د قتال فی سبیل الله ذکر کوي، د الله په لار کې جنگ او جهاد کوو. او دا په دې آیتونو کې 11 حکم تشریعي دی. خلاصه د هغې دا ده، او ما تفصیل مخکې ذکر کړی چې جهاد دا حکم په څو مرحلو را تیر شوی دی. دلته الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې په مسلمانانو باندې الله رب العزت جهاد فرض کړی دی چې کله الله مسلمانانو له طاقت ورکو مدینه کې. اگر که دا جهاد د انسان دا فطرت او طبیعت نه خوښوي، وجه دا دی چې یو خو جنگ پکې دی، مرګ پکې دی، زخمی کېدل پکې دي، کور پرېښوده دي، بچي پرېښوده دي، علاقه پرېښوده دي. دا فطرت کې دا خبره پرته ده چې انسان دا نه خوښوي، او دا د فطرت هغه ناخوښي ده، دا نه چې د یو عقیدې او د دین په بنیاد. کله چې سړی د عقیدې او د دین خبرې له راشي او په دې کې یو سړی وي چې یاره زما جهاد بدي شي، دا خو د کفر خبره والعیاذ بالله. او الله وی حالانکې دې کې ستاسو دپاره خیر دی. کیدی شي یو شی الله وی ستاسو بدي شي او ستاسو دپاره پکې خیر، او کیدی شي یو شی ستاسو خوښي هغې ستاسو دپاره شر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ د کافرانو سره، وهو کرح لکم او دا بد لګي په تاسو. دا یعنې هغه فطرت دی، طبیعت دی، ځکه چې تکلیف پکې دی. موږ پرون دا خبره ذکر کوله چې تکلیفونه امتحانونه راځي به، دا هم یو قسم د امتحان دی چې د انسان د ایمان پته ولګي. ته بدن لګې د الله دپاره که نه، ته مال لګې که نه لګې، ته بچي پرېښودی شي او که نه شي، ته ځان زخمي کولی شي او که نه شي، بلکې ته ځان وجلی شي الله دپاره او که نه شي. وهو کرح لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم او کیدی شي چې تاسو بد ګڼئ یو شی، حال دا چې هغه فایده مني ستاسو دپاره. د تنبیه بار بار مخکې ما یو څو پیرې ورکړې ده. یو خو ځان سره مصحف لاس کې ساتئ، دویم چې تلاوت کېږي مصحف ته ګورئ، نقصان به پکې نه انشاءالله. څه نقصان شتي که ما ته بیان کړي څوک. که موږ دې مصحف ته ګورو الله دل اجر درکوي. بل دا چې تلاوت به دې صحیح شي، او بېادبي ما که تلاوت دې صحیح نو خفه نه شي زما په خبره، بیا هم قرآن ته کته عبادت دی. او غټ غټ علما د امت او مشهور قراء هغه هم د قرآن تلاوت چې کوي ګوري ورته. لکه څوک وایي چې زه خو پې پوه یم، ما له تلاوت ورسره راځي، بیا هم عبادت دی. بل دا توجه د سړي برابري. اوس خبره دلته روانه ده، سبا لکه ته کله مصحف کولاو کې او دغه ځي ته راورسي، ستا ذهن ته به دا خبرې راشي. الله وی وعسى ان تکرهوا شیئا، او کیدی شي تاسو بد وګڼئ یو شی،
وهو خیر لکم هغه به ستاسو لپاره فایده مني. وعسى أن تحبوا شيئا او کیدی شي چې تاسو به ښه ګڼئ یو شی وهو شر لکم او هغه به بدي تاسو لره والله يعلم وأنتم لا تعلمون او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. او کیدی شي یو شی ستاسو خوښ وي لکه سړي ته ووایي چېرې کور کې کښېني بعض مسلمانان لاړو جهاد له ته دې بل ته وایي چېرې ته کښېنه او ښه ښکلی د بچو په خوا کې به ناست او نه به نقصان او نه به تاوان ظاهري او نه به د بدن خوږېږي او نه به د مرګ یری نو دې څه خوښوي همدغه خوښوي الله وهو شر لکم ستاسو لپاره به پکې شی بیا دا خبرې چې یو شی به ستاسو خوښي کیدی شي شر پکې یو شی ستاسو بدي شي کیدی شي خیر پکې دا عام قانون والا مونږ خو ظاهري حالاتو ته ګورو مونږ خو ظاهر دې ته ګورو چې زموږ خیر دی کې دی الله وایي کیدی شي دې کې شر او مونږ دې ته ګورو چې یاره نه نه دې کې شر دی یاره دا لرک الله وایي دې کې به خیر دلته تفصیل ډېر نشم کولی ځکه چې مونږ سره وخت ډېر لږ شوی دی اوس یو څو ورځې پاتې دي ګنې دلته ښه تفصیل او مثالونه بیانېدی شي اوس دا حقیقت الله ته پته ده مونږ خو ظاهر ته ګورو نو ته په الله باندې مضبوط ایمان او یقین ساته چې د څه د کولو دې ته ویلي په کې ستا خیر دی چې د څه نه منع کړی په کې ستا شر دی کیدای چې ته خیر ته شر وی او شر ته خیر وی زموږ څه علم دی هېڅ علم موږ سره نشته او داسې ډېر شوي دي چې د یو کار په باره کې موږ وي چې دا زموږ دپاره غوره دی بیا موږ ته وروسته پته ولګېده چې رایې کې خو زموږ دپاره شر او داسې شوي دي چې موږ یو کار ته شر وي ځان هم ترې ساتو وروسته هم بیا ارمانونه کول چې یاره دا شوی نو ښه به وه ځکه باطن غیب حقیقت دا هر څه خو الله ته معلوم دی. اوس الله رب العزت یو بله مسله بیانوي او هغه دا چې په اشهر الحرم کې او دا 12م حکم دی په اشهر الحرم کې عزتمنې چې کومې میاشتې دي په دې کې جنګ کول څه حکم لري او د دې شان نزول هغه دا یاد کوي د عبدالله ابن عباس او بعض نور صحابه کرامو نه دا خبره نقل ده چې رسول صلی الله علیه وسلم 12 کسانو سریه لېږلې وه او دا مهاجرینو ټول دا 12 کسان رسول صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا نه 2 میاشتې مخکې دا کسان لېږلي او په دوی باندې د خپلې ترور زوی عبدالله ابن جحش رضی الله عنه هغه یې په امیر کړی او دی ورته ویلي و چې د مکې او د طایف په منځ کې یو ځای دی بطن نخله ورته ویلی کېږي هغه نخله علاقې ته به ځان رسوي او د قریشو یو قافله را روانه د هغې مخې له به وځئ ښه دا د جماد الثاني اخرنۍ ورځې وي یا اخرنۍ ورځ وه او په دې پسې بیا رجب راځي او رجب په کومو میاشتو کې ده په عزتمنو میاشتو کې ده رسول صلی الله علیه وسلم دله یو خط ورکړی د عبدالله له او دی ورته ویلي چې دا خط به ته چې کله 2 ورځې سفر وکړي که نه د ملګرو سره بیا به یې کولاو کې روابېري او بیا به یې ولولي چې په دې کې څه دي خو که څوک د سره د ملګرو کې مخکې تلو نو بو به ځي که څوک نه تلو نو زور زبردستي به نه کړي او یې صحیح کله چې د 2 ورځې سفر وکړو نو هغه خط او هغه لیکلي د رسول صلی الله علیه وسلم راواغستو نو په یې کې لیکلی شوي بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فسر على برکة الله بمن معك الله په نوم او برکت سره روان اوسه تر دې چې ته نخله ځي ته ورسې هلته د قریشو یو قافله روانه ده کیدای شي د دغې نه زموږ لاس ته څه خیر راشي دی ورته په دې خط کې لیکلي اول یې ورته دا نه وویلي ورته یې ته 2 ورځې سفر وکړې بیا به ته پته ولګي ته چېرته روان هغه یې سمعا وطاعه موږ واورېده او موږ پرې عمل کوو بیا یې دې ملګرو ته وویل که څوک وي ما سره تله غواړي او دې کې ګوره مرګ او شهادت هم راتلی شي
نو راځي دي او که څوک نه خوښوي نو واپس دي ځي. ملګرو ته ټولو موږ د سره ځو. په دې کې قافله د قریشو هغه راغله، دا د بدر د غزا نه مخکې. نو په دې کې یو کس ووجلی شو، عمرو ابن الحضرمي، او دوه چې دی هغه دوی قیدیان کړو، الحکم ابن کیسان او عثمان ابن عبدالله. خو اوس دوی ته دا پته نشتی د تاریخ چې دا هغه جماد الثاني اخرنۍ ورځې دي که نه رجب میاشت شروع شوې ده. په هغه وخت کې کوم ځای کې داسې چاته پته لګېده، او هغه د رجب دا میاشت شروع شوې وه. کومه چې عزتمنه میاشت د رجب هغه شروع شوې بس، او مشرکانو له جوړه شو. هر طرف ته به دا خبره کېده، وی محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري جنګونه کوي د خلکو سره په عزتمنو میاشتو کې، او د خلکو نه مالونه اخلي او خلک قیدیان کوي. او دوی لا وایي چې موږ د الله منو، او دوی وایي چې موږ ته کتاب راغلی دی، او دی لا ځان ته پیغمبر وایي، او د ده دا ملګري ځان ته د پیغمبر تابعدار وایي. او د هغې نه یو غټه مسله جوړه شوه. الله رب العزت دا آیت راولیږو چې صحیح ده په عزتمنو میاشتو کې جنګ کول. وروره که دا اور بند کې خفه نه شي اخره کې چې ناسي. الله رب العزت دا وایي چې صحیح ده په عزتمنو میاشتو کې جنګ کول وړه خبره نه ده، غټه خبره ده. او مسلمانانو دا کار قصدن نه دی کړی، خطا شوي. خو تاسو خو خپلو یو څو کارونو ته وګورئ که نه، تاسو خو د دې نه غټ غټ جرمونه کړي دي، هغې ته نه ګورئ او انښتې چې دی په دوی پورې. الله رب العزت دا رد وکړو په دوی باندې. او دا عام هم د دې بېدینو خلکو دا طریقه یي، په دې مسلمانانو کې چې کوم بېدینه دي که نه، د هغوی دا طریقه ده. لکه دی به سل او زر ناروا کوي، څه خبره نه ده. خو که چېرته ګیرې والا نه یو غلطي وشوه، او انسان دی د ګناه نه پاک خو نه دی، او که چېرته د دیني شخصیت نه څه کوتاهي او غلطي وشو، دی به بس اسمان په سر روان. او دی ځان ته مسلمان، نورې ته ځان ته کافر وایې، ته ځان ته مسلمان نه وایې. یعنی صرف په ګیرې خریلو سره ستا او د ده په دین کې فرق راغی. الله تم مني، الله هغه هم مني. اسلام ته تام غاړه ایښودې ده، اسلام ته دم غاړه ایښودې، هغه ترې غاړه زیاته په دې ایښودې چې ظاهري هم برابره دي. نور خو مسلې ستاسو یو شان دي. څنګه ته نښتی بیا په هغه پورې یاره وایي دا دروغ وي چې وایي سره د دې ګیرې. ښه دې سهار ماښام دروغ وایي، هسې خبره نه ده. خو دا اوس غټه مسله شو چې ګیره یې ده او دروغ یې ووایي. ښه یاره وایي دا دوکه یې چې ورکړه. موږ ګوره د دوکې ملګرتیا نه کوو، نه د دروغو، صحیح ده غلطي ته وشوه. او دی چې کومې دوکې کوي او پردي حقونه خوري او فحاشیانې به کوي، هر څه به کوي، جایز دي. الله رب العزت په مشرکانو باندې هم داسې رد کوي چې صحیح ده کار خو د هغوی نه شوی، د هغوی د اراده نه وه، او دا کار ناروا دی. عزتمنو میاشتو کې جوابي کاروایي مسلمانان کولی شي. دا مسله مخکې تېره شو. که کافران د سره جنګ کوي ته جواب ورکړه، خو ابتدا به ته نه کې، دوی کړې ده. الله وایي صحیح ده کار دې شوی، خو تاسو له خپل ځان ته هم وګورئ که نه، تاسو خو د دې نه غټ غټ کارونه کړي دي او نښتې به مسلمانانو پورې. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تپوس کوي دوی تا نه په باره د میاشتو عزتمنو کې د جنګ کولو نه په هغې کې. قل اوایا قتال فيه کبیر، جنگ کول په دې کې لویه خبره ده، وړه نه ده، ګناه ده. اشر دې دا مسله هم راووته. رب العالمین ګوره حق ویلو کې حیا نه کوي، او حق وایي که هر څوک مخې ته دا صفت به ته هم په ځان کې راولي. دا صحابه کرام دي او د اسلام د غلبې دپاره وتي دي، اسلام ته نقصان ورکولو دپاره خو نه دي وتي کنه. او په امر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وتي دي او خطا شوي. الله وایي دا طریقه صحیح نه ده. قل قتال فيه کبیر. اوس یو سړی راشي موږ ته وایي چې ستاسو ورور، ستاسو پلار، ستاسو تره دا کار یې غلط کړی. موږ دی غلط کړی دی.
په دې نه چې زما رور دی، زما تره دی، زما خاندان دی، زما ملګری و د ده غلطي ته هم زه صحیح وایم او صحیح ته به له غلطه وایم ځکه چې دشمن مې دی یا مې ورسره نه لګي یا د بل کلي بل علاقې دی، دا د مسلمان طریقه نه ده. الله وی قل قتال فيه کبیر، دوی له خو اول جواب د مسئلې ورکا چې په عزتمنو میاشتو کې جنگ کول، ابتدا د جنگ کول د لویه ګناه ده، وړه خبره نه. خو بله ورته م ووایه وصد عن سبیل الله، او خلق من کول د الله د لارې نه، وکفر به، او کفر کول په هغه باندې، په هغه کې ضمیر چا ته راجع دی؟ الله ته. خلق من کول د لارې د الله نه او کفر کول په الله باندې. والمسجد الحرام، او د مسجد حرام نه، یعنی مسجد حرام د دې تعلق هغه دغه سره دی وصد عن سبیل الله، او منع کول خلق د لارې د الله نه او منع کول خلق د مسجد حرام نه. نو لازم به ته د ترجمې سره وضاحت ته غوږ ږدې، هله به په قرآن باندې پوه شي. اوس ګوره دا څو کارونه بیانېږي. یو، خلق منع کول د لارې د الله نه. دویم، کفر کول په الله باندې. دریم، خلق منع کول د مسجد حرام نه. و اخراج اهله من، او ویستل د حقدارو د هغې نه، او ویستل د حقدارو د مسجد حرام د مسجد حرام نه. څوک یې ویستلي؟ مسلمانان یې ویستي، رسول صلی الله علیه وسلم یې ویستلی. دا خو ډېر حقدارو چې مسجد حرام کې وی. نو څو کارونه شو؟ څلور شو. څلور شو، پنځم بل را روان دی. اکبر عند الله، ډېره لویه ګناه ده په نزد الله. تاسو خو دې پورې نښتې چې مسلمانانو جنګ وکړو رجب کې، د هغوی نه غلطي وشوه، هغوی قصدن نه ده کړې، پوه شوي نه دي. خو تاسو خو م وګورئ که نه، خلک د الله د لارې نه منع کوئ، الله باندې کفر کوئ، مسجد حرام نه خلک منع کوئ، د مسجد حرام حقدار خلک هم د هغې نه ویستلي دي. نو د خپل ګریوان کې خو هم لږ وګورئ که نه. والفتنة اکبر من القتل، او شرک کول ډېره لویه ګناه ده د قتل نه. داسې خبره مخکې تېره شوې. نو تاسو چې دا شرک کوئ، دا بله والی، تاسو چې دا شرک کوئ دا خو د دغې نه ګټه ده. دوی به وي مسلمانان وګوره خلک ووجل، الله وایي د دې نه خو دا شرک ګټه ګناه ده. تاسو چې د شرک یې اخته دې ته نه ګورئ. یا فتنې نه مراد په خلکو دین ګډوډ کول دي. د مؤمن د وجلو نه الله وایي دغه وجل خو جرم دی چې دا کافران رالېږي او مؤمنان وجلي، خو د دوی د دې وجلو نه ګټه دا ده چې په دین کې ورته فتنه جوړوي. دې ته هم الله وایي سوچ پکار دی. بلا ولا یزالون یقاتلونکم، او همیشه به دوی چې جنګونه به کوي تاسو سره، حتی یردوکم عن دینکم، تر دې چې واپس کی تاسو د خپل دین نه. ان استطاعو، که د دوی وس برشي. بل عیب د دوی، همیشه به دوی تاسو سره جنګونه کوي چې تاسو دین نه واپس کی. دغې دوه خبرې یوه، الله دا خبره وکړه مسلمانانو ته، داسې اوس لا بدر غزا خو لا نه ده راغلی، جهادونه غټ خو لا نه دي شروع شوي. نو داسې نه مسلمانان د دې خبرې سره د دوی حوصلې پسې شي چې یاره زمونږ خو کار وشو او کار داسې وشو. الله وایي صحیح ده کار شوی دی، خو جذبه به خپله نه کموئ. دا یاد ساتي الله وایي چې دوی ګوره همیشه تاسو سره به جنګ کوي تر هغه وخته پورې چې څوک پورې تاسو د خپل دین نه یې پرېښودي. ښه ده د قیامته پورې دا خبره ده ګوره، ښه د یوازې دغه زمانې نه ده، قیامته پورې د کافرانو دقه زموږ سره جنګ دی په دې خبره چې دوی د خپل دین پرېږدي. او چې چا دین پرېښو بیا ورته هېڅ هم نه وایي. مسله صرف دقه ده، نور خو زموږ د اوس هسې پوله پټک خو نه دی شریک. خبره ټوله روانه ده الله په دین ده. یو سړی مشرق کې دی بل مغرب کې دی، د هغه کافر د دې مسلمان سره سویمه ده.
چې ورسره ده نو هغه د الله د دین د لاسه ده. دا خبره یاده کوي، دا د عرش والا خبره ده. وی دوی به همیشه تاسو سره جنګونه کوي تر څو تاسو د خپل دین نه اړولي نه ان استطاعو که دوی وس بر شو. او دا هم د الله رحم دی، دا هم د الله رحم دی. یعنی دوی هر څوک د دین نه نشي اړولی. هغه سړی د دین نه اړولی شي چې هغه په خپله څه دین پسې دین نه یا دینداري څه دینداري نه وي. او ځکه الله وایي ومن يرتدد منكم عن دینه، او څوک چې واوړېدو ستاسو نه د خپل دین نه فیموت بیا مړ شو وهو کافر، په داسې حال کې چې کافري، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، نو دغه کسان برباد دي عملونه د دوی په دنیا او په آخرت کې. وأولئك أصحاب النار، او دغه کسان اور والدي هم فيها خالدون، دوی به په هغې کې همیشه وي. په تاسو کې الله وایي چې چا دین پرېښودو والعیاذ بالله، الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي، او بیا دې مړ شو په داسې حال کې چې کافر و. وحبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة. اوس یو سړی دا سوال کولی شي چې صحیح دا سړی خو مرتد شو، دین یې پرېښو او کافر مړ شو، خو ده خو پخوا د خیر کارونه هم کړي. الله وایي هر څه تباه و برباد شو. د خیر کارونه هم لاړو رالو، نه وله په دنیا کې فایده ورکوي نه وله په آخرت کې فایده ورکوي. ښه، اوس د دې په عکس بله مسله، یو سړی دی چې د جاهلیت په زمانه کې د خیر کارونه کړي دي، یعنی مسلمان شوی نه دی او د خیر کارونه کړي دی او بیا مسلمان شو. د الله مهرباني ته وګوره، هغه د جاهلیت په ورځو کې چې کوم د خیر کارونه کړي دي د هغې اجر به وله ورکوي، ابه پاتې کېږي او په هغې دلیل دی. حدیث کې راځي، امام احمد راوړی دی، حکیم بن حزام رضی الله عنه چې کله مسلمان شو، رسول صلی الله علیه وسلم اسلمت على ما اسلفت عليه من الخير، ته مسلمان شوې سره د هغه خیره چې تا کوم پوښا کړی دی، یعنې هغه خیر ضایع نه شو. کم خیر چې تا او کمی ښېګړې چې تا پوښا کړي دي، د حکیم ابن حزام مشهور سړی، او کوم تا د خیر کارونه کړي دي نو هغه هم ضایع نه شو، ځکه چې اسلام قبول کړو. او هلته بل طرف ته والعیاذ بالله د خیر کارونه په اسلام کې کړي وو، خو چې کله اسلام پرېښودو الله وایي د ده اعمال په دنیا او په آخرت کې برباد شو او دی همیشه جهنمي دی. اوس الله رب العزت د جهنمیانو په مقابله کې هغه خلک ذکر کوي چې هغوی د الله د رحمت امید ساتلی شي او د هغوی دپاره دا دی. او داسې هم ویلی کېږي چې دغه ملګري دا کم چې تلي وو د عبدالله بن جحش په ملګرتیا کې، او دا ورسره فایده یې ده کې اولني قیدیان په اسلام کې د دوی راوستي دي. اولنی مال چې په اسلام کې راغلی د هغه دقه عبدالله بن جحش راوړی دی. نو دوی بیا رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې دا خبرې ډېرې زیاتې روانې، د مشرکانو د طرف نه، د یهودو د طرف نه، منافقانو د طرف نه، وایي عزتمنه میاشت وه، عزتمنه میاشت که وایي جنګ وشو. هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله هل نؤجر على هذا، الله به موږ له اجر راکوي؟ موږ چې را دومره لاړو او ښه په خیر اده باندې تلي وو، دې ته تیار وو، که موږ پکې شهیدان شو هم څه خبره نه ده، الله به اجر موږ له راکوي که نه؟ الله رب العزت د آیت وی راولیږو، ان الذین آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله، او هغه کسان چې هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی په لاره د الله کې، اولئک یرجون رحمت الله، دا کسان امید لري د رحمت د الله، والله غفور رحیم،
او الله بخون کے مهربان دے. الله وی چې دا درې صفات پکې نو دا د الله د رحمت حقدار دي. ایمان، هجرت، جهاد، او دا به دغه کسانو کې ایمان خو هغوی راوړه او هجرت هغوی کړی او جهاد دپاره خو هغوی وتي. اولئک یرجون رحمت الله، دغه خلک امید ساتي د رحمت د الله. امید خو ډېر خلک ساتي، امید خو بېدینه به هم ساتي. نو د دې څه مطلب شو؟ معنی ده چې دغه خلک چې کوم امید ساتي، امید یې په ځای دی، حقدار دي د دې. یو کس لګیا دی، عمل کوي، محنت کوي، کوشش کوي او وی الله غفور رحیم دی، او بل خپه په خپه باندې اچولی ده وی الله غفور رحیم دی. امید دی هم ساتي، امید دی هم ساتي، دواړه امیدونه یو شان خو نه دي. او صرف خبره خو دا نه ده چې ته امید ساته یو الله به یې درکړي. د امید سره خو څه پکار دي که نه. نو دا هر وخت چې زه تاسو ته وایم که نه چې په تشو امیدونو کار نه کېږي، نو که څوک ما نه تپوس وکړي چې دلیل په دې څه دی چې په تشو امیدونو کار نه کېږي، دلیل دا دی الله وی ایمان یې راوړو، هجرت یې وکړو، جهاد یې وکړو، امید ساتي. نو دا امید یې بې د عمله دی که د عمل سره دی؟ د عمل سره دی. اوس مخکې د صحابه کرامو نور سوالونه او یو څو تپوسونه د هغه ذکر کیږي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی د رسول صلی الله علیه وسلم دا ملګري ډېر ناشنا خلک الله پیدا کړي وو، صحابه کرام. د دوی تپوسونه دومره قیمتي وو چې الله په قرآن کې راوړي دي. دوی تپوس کړی یا رسول الله دا مسله الله قرآن کې راوړي، دوی ته نه دا تپوس کړي. بې جواب یې الله کړی دی. دلالت کی داغه قوم په هوښیارتوب باندې، داغه قوم په سنجیدګۍ باندې، د هغوی په پوهه باندې، د هغوی په سړیتوب باندې. څنګه قیمتي سوالونه، مختصر سوالونه، یو څو سوالونه. نو دې کې اوس مسله به بیانېږي د جوارۍ او د شراب. یسألونک عن الخمر والمیسر، تپوس کئی دوی تانا پا بار د شراب و جواری کی. قل فیہما اثم کبیر، تو آیا پا دی دوانو کی گناہ دلویا. ومنافع للناس، او باز فائدی دی د خلقو د پارا. وإثمهما أكبر من نفعهما، او گناہ د دې دوانو ډېره لویه ده د فایدو د دې نه. جواب وشو. اوس دا خبره یاده کوي د شرابو حرمت دا په یو څو مرحلو راغلی دی. عربی کې شرابو ته خمر ویلی کېږي، الخمر. وكل ما خامر العقل فستره او غطاه، هر هغه شی چې عقل بند کی. نو ځکه خمر، شرابو ته خمر په دې وایي ځکه چې د عقل پټوي. لکه څنګه چې زنانه په لوپټۍ سره او په سپړوني سره مخ پټوي، صادر پټوي، خمار ورته وایي. نو خمر شرابو ته وایي ځکه چې د عقل پټوي. او دا لازم نه چې شراب به د سکو شي، اکه د سکوی او که د خوراکي، خو خمر شو، نشه شو. ځکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي دی، حدیث کې وی هر نشه ورکوونکی شی شراب دی او هر شراب حرام دی. شراب ورته بیا ولې ویلی کېږي؟ شراب د سکو شیز ته وایي، د سکو شیز ته په عربۍ کې شراب ویلی کېږي. نو ځکه زمونږ د عجمو له کوم چې د عربۍ سره نه بلد او عربۍ سره وخت نه تېر شو، چې به د عامو جوسو باندې هم له پاسه ویني چې شراب یې پې لیکلي، بس لږ غریب سوچ کې شي. ځکه یو ملګري ما ته قصه کوله، موږ یو پر دوکان ته ننوتو، سکو سم راغستو، میلمه را سره راغلی. نو هغه څه ځان له کتو راکتو، دا بوتلې یې کتې، نو په هغې باندې لیکلي چې شراب و. وی ما ته وی چې دا شی دلته هم خرڅېږي؟
وایي چې کوم شي چې دا شراب وایي چې هغه شراب نه شراب معنی د سکو شی اصل کې شراب دی ته بیا زموږ په عجمو په اصطلاح کې شراب بیا موږ هغه نشي ته وایو نو دا یاد که قانون هر نشه ورکوونکی شی حرام دی او هر نشه ورکوونکی شی شراب دی حدیث کې راځي هر نشه ورکوونکی شی حرام دی شریعت قانون بیانې ښه د وړې وړې خبرې تفصیل نه کوي بیا خبره اوږدېږي نه کوس یو کس راشي چې د هیروینو خو پکې نوم نه دی راغلی چې دوی تا نه تپوس کوي په باره د هیروینو کې او هیروین حرام دی الله خو داسې نه کوي نه الله د اپیمو نوم اخیستی نه الله د آیس او نه د نسوار او نه د سګرټ او نه د بل او د بل او نه د پان او نه د ګوټکي نو دا به تا ته اوس یو خبره بیانېږي بیا په هره زمانه کې ځان له نشي راوتي نو ځان له نومونه دي رب العالمین داسې خبره وکړه او رسول الله وسلم حدیثونو کې داسې خبره وکړه چې د قیامت پورې چلیږي قانون یې تا ته بیان کو چې هر نشه ورکوونکی شی حرام بس قیامت پورې دا خبره چلیږي که نه اوس ته ګوره چې دا شی نشه ورکوي که نه ورکوي که ورکوي جو حرامه ده که نشه ورکوي حرام بعض دا وایي بعض عوام وایي نه دا پلانې شی دومره نقصاني نه دی چې ډېرې کې نشه ورکوي لږ نه ورکوي چې ډېرې کې نشه ورکوي لږ نه ورکوي او حدیث کې راځي وایي کوم شیز چې ډېرې نشه ورکوي لږ هم حرام دی چې ډېرې نشه ورکوي لږ هم حرام دی هغه لږ کې هم نشه ده خو په ته یې اثر ډېر ونه کړو نو داسې خبره ده چې ته اوس مسلې له پرتوګ دا جوړ کړي چې د دې ډېر نشه ورکوي او لږ نه ورکوي نو موږ چې هغه لږو کې لګیا یو موږ د هغه لږو په حدودو کې لګیا یو هر نشه ورکوونکی شی حرام دی هسې سینه زوري که اوس یو سړی کوي او د نشې نه راپسې فایدهمند شی جوړوي او د نشې نه نشه ختموي نو دا بیا سینه زوري ده او جهالت دی یو سړی نښتی چې نه جي نسوارو کې نشه کمزي کې ده نسوارو کې نشه کمزي بعض وایي چرسو کې نشه کمزي کې ده او چرس ګورې زموږ د طرفونو ته دې ته د ملنګۍ نشه وایي او اکثر د درګاهونو دربارونو کې چې نشي ټول نشه یي دغه چرس کې چرسو ته هلته څوک نشه نه وایي والله چرسو ته څوک نشه نه وایي بنګو ته بنګو هم نشه نه ده ها هلته نشه دې ته وایي چې یو شی داسې استعمال کړي که نه چې ته په د روډ په منځ کې پروت وي بیا به دا موږ ومنو چې دا څه شی دی د دې نه علاوه نشه نشته په سګرټ کې نشتي په نسوارو کې نشتي په اپیمو کې نشتي په چرسو کې نشته نو اخر د دې نشې ښکري څه شی نشه عقل بندی مزه ورکوي سړي له نشه نو ته د دې نشه ییزو نه تپوس وکړه دا کوم اقسام چې ما ذکر کړو چې دوی له دا مزه ورکوي که نه ورکوي او چې نه یي دوی پسې خرابېږي که نه خرابېږي د ټولو خبرو ته کته غواړي او چې دا هر څه لري کې پاک دی که پلید دی پلید شی دی ګنده شی دی کرکجن شی دی او رب العالمین زموږ دپاره هر هغه شی حلال کړی چې هغه پاک نو بعض پکې دا وایي بعض مولیانو ته مکروه وایي او یو کس ما ته دا دلیل هم وایي زمونږ کلي کې مولوي صاحب کوي نو خو صحیح شو دا د هغه یو اجتهاد شو فتوا ده ورکړي چې دا مکروه دي او مولوي صاحب کوي دا د هغه خپل عمل دی کیدای شي د هغه اجتهاد دې ته رسېدلی چې دا مکروه دي الله اعلم چې په کوم دلیل به مکروه کوي ما ته پته نشته موږ ته چې موږ ته دا خبره معلومه ده چې رسول الله وسلم وایي چې هر نشه ورکوونکی شی حرام دی بل فایده پکې څه ده چې موږ خبره ته ورته وکړو کراهیت ته وړو سراسر نقصان دی سراسر معاشرت تباه کېږي ځوانان تباه شو عقلونه خراب شو خلک بې حیا شو پردې د کورونو اوچتې شوې نو فایده پکې څه دی چې موږ اوس مکروه ورته وایو نو دا حرام دی
بیا دا مسله یاده کوي هر نشه ورکوونکی شی استعمال خو یې حرام دی، خرڅ هم حرام دی. یو سړی وایي الحمدلله داسې برید ته وکړي موږ ته الله ساتلي، موږ یې صرف خرڅوو، موږ یې صرف الله چې یو شی حرام کړي نو بیع او خرڅ هم حرام دی. ان الله اذا حرم شیئا، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله کله یو شی حرام کړي حرم ثمنه، نو د هغې ثمن د هغې پیسې حرامې کړي. ښه یو سړی وایي نه زه خرڅوم نه زه کوم، صرف دومره ده چې ما زه هغه چاله ورکړی دی چې څوک یې پکې خرڅوي، ته ورسره ملګری شوي، په دې کې به هېڅ قسمه مرسته د چا هغه نه کوي. ښه شرابو دا حرمت دا په یو څو مرحلو کې راغلی دی، لکه الله رب العزت اکدم په یو ځای نه دي ویلي چې شراب حرام دي، داسې حکیم باچا دی. وجه دا ده چې په دغه معاشره کې په مکه کې په مدینه کې د اسلام د راتلو نه مخکې شراب عام څکی کېدو. اوس که الله د شپې ایت راولګي چې شراب حرام دي، دا ټول به یې څنګه پرېږدي؟ اگر که د هغوی اوچت ایمانونه خو بیا هم ګرانه خو به وي که نه. رب العالمین داسې طریقه ورسره وکړه چې رو روی ته دوی دمه کړو. اولنۍ مرحله دا وه په مکه کې، سورة النحل کې به راشي الله وی ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا، او وګورئ الله وی انګور ته څومره د الله د قدرت نښه ده، او وګورئ کجوري ته تاسو ته ځان له شراب هم جوړوئ که نه. تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، او ښایسته خوراک دی. بعض علما وی په دې ځای کې هم الله داسې پټه غونته کې اشاره وکړه چې دا نشه ښه شی نه دی. څنګه؟ دا ډېر ګټ د الله توفیق نه بعد ډېر دومره سر غواړي دومره چې سوچ پکې وکړو داسې داسې نه شي سړی که نه هسې نشه یا بې نشي چې دا شی هغوی نه پوهېږي. نو سړی به و چې څنګه لکه وګوره الله وی وګوره کجورې ته وګوره انګور ته تاسو ته شراب هم جوړوئ. ورزقا حسنا، او ښایسته رزق دی. وی د هغه رزق سره یې ښایسته وي او شراب ورسره ګلی شو. اشاره دې طرف ته دی چې ګوره شی ښه شی نه دی، خو لا ګوره الله حرام کړي نه دي. نه الله دا ویلي چې کوئ یې، ګوره دا هم الله نه دي ویلي. خو الله دوی ته را یادوي که نه چې وګوره دې کجورې ته او وګوره دې انګور ته، کم یو انګور او کجور الله وی تاسو چې د شراب جوړوئ. نو شراب خو به اکثر د څه نه جوړېدو؟ د انګورو نه او د کجورو نه. نو یو دا مرحله ده. دویمه مرحله هغه دا ده، دا اوس چې پکې مونږ کوم آیت کې لګیا یو، بعض صحابه کرام په رسول الله وسلم پسې راغلي او هغوی تپوس وکړو چې یا رسول الله دا جواري او شراب شریعت دې باره کې څه وایي؟ یا رسول الله وی انها مذهبة للعقل مسلبة للمال. یا رسول الله دا شراب خو عقل ختمی او د مالونو بیخ وباسي. نو چې د دې به په شریعت کې څه حکم وي؟ الله ایتونه راولېږل. جواري ته په عربي کې ګوره میسر ویل کېږي، المیسر، او دا د یسر نه اخیستی شوی اسانتیا نه، یعنی په اسانه پیسې ګټل، په اسانه پیسې ګټل، ځکه ورته جواري هر قسمه جواري هم حرامه. الله جواب ورکو قل فیهما اثم کبیر، ته ووایه په دې کې په دې دواړو کې لویه ګناه ده، په دې دواړو کې لویه ګناه ده. یو سړی په ما باندې رد کولی شي او ما نه سوال هم کولی شي، خو چې سوچ په دې ځای کې وکړي او بیداري. ګوره که ستاسو ذهن ته دا خبره راغلي او هغه ده چې یو سړی ما ته دا ووایي چې ته وایې چې په دې مرحله کې لا شراب حرام شوي نه دي، نو چې حرام نه دي نو ګناه پکې د څه شي ده؟ ګناه خو په حرام کې. اوس ورته موږ ستاسو سوچ لا نه اوس مطلق نه د پخوا نه مو ته سوچ تللی
نو په کراهیت باندې ګناه نو الله خو دې کې غټه ګناه ده. چې یو شی حرام نه ګناه پکې لنډ جواب نو الله څنګه وي او بیا دې سم نه دی وایي چې ګناه پکې اثم کبیر نو د دې هغوی ته څه پته لګي چې بیا به ایتونه راځي اشاره څنګه هغو ته خو دې پته نشته چې بله مرحله را روان الله کوي فیهما ضمیر دواړو ته راځي دی په دواړو کې ګناه ده د جواري خو مسله زه واضح شو جواري حرامه ده په یو مرحله کې حرامه شو شرابو ته څنګه ګناه وي نه نه جواب د دې دا دی د دې دا مطلب دی چې د دې دواړو د لاسه انسان په غټو ګناهونو کې واقع کېږي د دواړو د لاسه انسان په غټو ګناهونو کې واقع کېږي صحیح د شراب لا حرام نه دي الله وي د شرابو د لاسه تاسو په غټو ګناهونو کې واقع کېږي څنګه غټو ګناه کې واقع کېږي عقل د لبن کې ته قتل کولی شي ته نقصان رسولی شي مسلمان ته ته کنځري کولی شي ته بل ګناه کې واقع کېږي اوس خبره واضح شوه که نه نو چې بیا څوک دا ونه وایي چې ما ځان له صرف ترجمې ولا تفسیر پیدا کړی دی کور کې اردو ژبه کې زه ورته ناست یم لازم به علماو په مجلس کې زنګون ماتې نو بیا به څه نه څه پوه شي د الله په خبرو د الله د رسول په خبرو الله وی دی کې فایدې هم دي و منافع للناس دنیوي فایدې پکې شتي که نه پیسې پې ګټلی کېږي اگر که دا پیسې ګوره په هغه وخت کې فایده وه په کوم وخت کې فایده وه چې کله حلال و ځکه چې کله حرام شو نو خو ما وایي چې الله یو شی حرام کړي نو پیسې هم حرام دي نو خو بیا فایده نه شوه خو په هغه ټیم کې دې کې فایده ده او څه نه څه فایده دې کې مو ورکوي چې یاره سړي وس کوي د غمونو نه څه شو بېغمه شو او زه دا هم بېغمه کېږي نه په لوی غم واوړې ځکه دومره ګټه خبره نه و چې سړی په غم کې دا ګټه خبره چې عقل یې کار پرېښودی دی په کوڅو کې کته ځي او بره ځي نه خور پېژني نه پلار پېژني نه رور پېژني نه مور پېژني که نه دا وړکې غم دی دا اصل غم دی نو غمونه په نشو دا نه ختمېږي غمونه د الله په ذکر سره ختمېږي یا لکه بعضو خلکو ذهن کې دا پرته ده چې بس د غم د ختمولو طریقه هغه څه ده هغه دا چې نشه به کې چرس و سګرېټ دا دی پرېږده دا غریب وی ده ده نه غلی شي ولې وایي دی غمونو راګیر کړی نو بس دغه کش چې دی راکاږي او نو دا خپل غم پې دا غم پې هېروي او کموي او ورکوي نو بیا غم ښه ورک شي چې سړی دوه ټپې مو اوري دوه غزلې ښه دی چې الله دې جاهونه ساتلي وو الحمدلله غم خلک ورکوي د الله په یادولو الله ته په سجده لګولو سره غم ورکوي په نشو غمونه نه ورکېږي ډېرېږي کمیږي نه ها په غزلو په ټپو سره غمونه ګناه لا پرېږدو ګناه خبره به وروسته کوو ګناهګاري کې خو په هر حال کې که نشه کې او که ټپې غزلې اوري هغه چې ټنګ ټکور والی دی خو غم خو دې کم نه شو غم دې څه شو هغه ډېر شو دا مسافر زه به یو خبر وکړم کېدای څوک وایي چې دا خبره اول پیر ده واورېده دا مسافر د نږدې وخته پورې ډېر ښه مسافري به دوی کوله او ژوند ډېر ښه روان خو چې د کله نه دا موبایل عام شوی دی او بیا په دې کې دا ټیک ټاک او فیسبوک او دا سټوریانې راوتې دي او هغه به لیکل کړي او د غم ساز به ورسره لګولی او دی به ته په کټ کې پروت وي او سترګو نه به یې اوښکې راوړي بلکل زما خبره کوي فاحشه مړه ستا خبره کوي ته ځوان سړی دنیا کې لازم کته بره راځي ته به الله یادې استعن بالله ولا تعجز رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله نه مرسته غواړه او د الله په نوم شروع کړه او کمزوری کېږه مه
رسول وسلم وایي ته به سټوریانو ته پروت یو زما باسي وکړو دغه باسي وکړو که شعر یې نیجو هغه به دی په ځان پټ کوي که خبره دی یې نیجو په ځان به پټ کوي بې وفایي شوي دا به ده ورکړې به ته به ټول دنیا بې وفایي در سره شي څه چل شی دی تا سره چا بې وفایي کړې ده ها که څه د زخم ټکی پکې راغلی یا به ده ورکړی زړه د زخمي دی بدن د زخمي دی عمر یې ټول 20 کاله دی تا ته وروسته 30 کاله 40 کاله جوړ پروت دی اوس ستا زړه زخمي دی بدن دې زخمي دی او خبرې چې دی د غمونو کې الحمدلله دا نه چې دیندارو خلکو ته غمونه نه راځي غمونه راځي خو هغوی رابطه د هغه چا سره وکړي د چا په لاس کې چې دا غم ختمول دي نو زړه ته یې سکون میلاو شي په رسول وسلم باندې به سخته نه راتله غم به پرې راغی که نه څه چل به یې کوو بلال ته به یې ویره وي دا اقامت وکړي چې دا لمونځ وکړو دا زړه هم لږ مطمئن شي په دې سره خلک غمونه ورغی الله ته ووایه په سټورۍ به څه وشي او دا دې زمانه ده الله دې دې جافونه موږ وساتي دا شي نه مه ګورئ که غواړئ چې ژوند هم ښایسته تېر شي بلکل یې مه ګورئ د جاخې ماخې او هغو پې خپل چینل چلی هغه خو دې سره کار نه شي چې څه کېږي ورسره کېږي خو دلته زموږ دا یار یې خراب کړو ځکه چې هغه چې څه ګوري وایي زما خبره یې وکړه بس پکې وایي چې ګوره چا ورته زما حال بیان کړی دی الله نه ویرېږي هېڅ هم نشته هر څه برابر دی الحمدلله ښه ښکلی ژوند روان دی او په هر حال د الله شکر دی او که سخته شتي یو ورځ به الله ختمه کړي نو په نشو سره غمونه نه ختمیږي بلکې ډېرېږي فایدې پکې الله وایي شتي خو هغه دنیوي فایدې دي او حدیث کې دا راځي ګوره دې ته غوږ کښېږدئ امام ترمذي دا راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي لعنت ته په هغه چا باندې لس کسان دي ها یا لس قسمه خلک یا یو څو قسمه خلک څوک چې دا شراب جوړوي څوک یې چې نچوړوي څوک یې چې سکي څوک یې چې په بل باندې سکي څوک یې چې بل له وړي هغه چا ته چې وړی کېږي څوک یې چې خرڅوي څوک یې چې اخلي څوک چې بل له اسې ورکوي په تحفه کې او څوک چې په دې باندې ګټلی شوي پیسې خوري په دې لسو کسانو د الله لعنت دی نو د هر نشې دپاره دی ما تاسو ته وایي چې نشه کې هر قسمه د چا لاسي دی ورسره پکې شامل دی ځکه ګوره رابه چې سورة المایده کې الله وایي فاجتنبوه ځان ترې وساتئ الله داسې نه دي ویلي چې پرېږدئ یک فرق ته دې دوو خبرو کې ښه لکه زه اوس تا ته دا ووایم دا کار پرېږده او بیا راته ووایم د دې کار نه ځان لرې ساته فرق به نه دی پرېږده او ځان ترې لرې ساته معنی سره ځان ترې لرې ساته الله داسې ونه چې شراب پرېږدئ داسې نه دي ویلي کوم اخرنۍ مرحله چې ده چې الله کله حرام کړو نو داسې نه دي چې پرېږدئ وی ځان ته لرې ساته مطلب دا چې شراب په مغرب کې دي ته به مشرق کې دومره به ځان لرې ساتي د نشو تماشو نو دویمه مرحله دا ده الله وی فایدې په کوم دي نقصانات په کوم دي خو دا یاده که و اثمهما دا آیت ستاسو مخې ته نه دی و اثمهما من نفعهما او گناه وإثمهما أكبر من نفعهما تعجب وکړو چې قرآن ستاسو مخې ته وایي صحیح نشي ویلی یا روان نشي ویلی ګناه د دې دواړو په مقابله د هغه فایدو کې ډېره زیاته ده نو دلته یو قانون هم جوړ شو ګوره چې کله په شریعت کې تا ته دوه خبرې مخې له راغلي او فایده په دواړو کې ده یعنی دې کار کې هم فایده ده دې کې هم فایده ده بې نقصان
نو چې وکتو د یو کې نقصان ډېر زیات دی نو ته به بیا دې ته وګورې چې نقصان کم یو کې ډېر دی کم یو کې نقصان ډېر دی هغه پرېږده دا نشته دا چې فایده خو پکې شته فایده خو په هر شي کې څه نه څه وي څه نه څه فایده خو وي که نه ته به هغه فایدو ته نه ته دې ته وګورې چې ګناه پکې څومره ده او په دې کې تباهي څومره ده په دې کې نور نقصانات څومره دي نو دا دویمه مرحله ده خو الله حرام نه کړو ګورئ د دویمه مرحله کې الله حرام کړي نه دي خو دا ګوره ډېر صحابه کرام پرې پوه شو چې یاره شی نقصاني دی ځکه چې الله وایي نقصان یې د فایدې نه ډېر دی نو چې نقصان یې ډېر دی بیا پرېښوده پکار دي درېیمه مرحله د هغې نه بعد بله راغله الله وایي سورة النساء کې به راشي وایي چې کله تاسو نشه کړي نو مانځه ته به نږدې کېږئ چې نشم کړي مانځه ته به نه نږدې کېږي داسې راځي چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه بعضو ملګرو له ډوډۍ کړې وه مدینه کې ډوډۍ پروګرام یې وله کړی نو ډوډۍ چې دوی وخوړه د هغې نه بعد دوی شراب وڅکو او نشه شو شراب لا حرام نه و نو بیا د ماښام د مانځه ټیم راغی نو هغه یو پکې ورمخکې شو امامتي کول نو هغه حدیث کې خطا شو قل یا ایها الکافرون څنګه دی مخکې لا اعبد ما تعبدون زه بندګي نه کوم د هغه چا چې تاسو یې بندګي کوئ ده پکې الله ونه وي اعبد ما تعبدون زه بندګي کوم د هغه چا چې تاسو یې کوئ هغه الله یې ته لرې کړ رب العالمین آیتونه راولېږل چې د نشې په حالات کې ومانځه له نږدې نه راځي دا درېیمه مرحله ده ګور ورو ورو پرې دا خبره بندېږي داسې حکیم ذات نو بیا به کله چې د مانځه دپاره اقامت وشو د دې آیت نازلېدو نه بعد نو باقاعده آواز به وشو لا یقربن الصلاة سکارا مانځه له به ګوره نشهي سړی نه راځي جومات ته به نه راځي نو دا خو دینداره خلک دي او خو د مانځه سره شوق دی جومات سره نو فایده دې مرحلې دا وکړه چې ډېرو خلکو شراب د دې د لاسه پرېښودو چې یاره هلته مانځه له پکې نشي تللی داسې الله دوی عادت کول ښه دی دوی سره او چې چا به سکو نو هغه به څه چل کو ماسخوتن نه بعد به بیا څکل ماسخوتن مونځ چې به وکړو که نه نو بیا به یې شراب وڅکل ځکه چې هلته ټیم ډېر دی سهاره پورې نو که سکیم خو کم شو څه شو ځکه چې اوس د انتظار باندې ناست چې ماسخوتن کې ماسخوتن نه بعد به دی به څکي ګیلاس دوه نو دا مخکې په نسبت باندې نشه څه شوه هغه کمه شوه څلورمه مرحله سورة المائده کې به راشي رب العالمین صفا اعلان وکړي دا جواري شراب ټول حرام دي ځان به ترې ساتئ او دې سره راځي چې عثمان بن مالک څه ملګري راوستي وو ډوډۍ وله کړې وه او په هغو کې سعد بن ابي وقاص و رضی الله عنه ګډ کسان پکې او دا غوښه یې وله سره کړې وه په پای کې کم څاروی چې ورله کړی دا د عربو طریقه اوس هم ده دوی چې کله چا له څاروی حلال کړي نو سر د هغه څاروي هغه ایږدي په دې وریجو یا په دې مجمع چې دا دې سړي ته ښایي چې ګوره تا له ما پوره څاروی حلال کړی ځکه چې د دوی چې کوم د بهر خلک دي ښارویو نه بهر خو موږ ښار کې اوسېږو دلته خو ډېر خلک راغلي او ښار کې خو قسمه قسم خلک راجمع کېږي د عاداتو او د رواجونو پکې پته نه لګي چې له ښار نه وځي نو د دوی دا رواج دی چې لازم به سر ږدي پوره په دغه باندې په څاروي باندې او که داسې دې ونه کړه نو بیا دغه مخامخ سړی دا خپله بېعزتي ګڼي وي دا د ماله غوښه راوړې وه څاروی نه و راوستی او ځکه ما ته دا یو ملګري قصه کوله موږ یو ځای سبق وی هغه وایي زمونږ ماما 14 کاله موږ سره کوم ښادي نه وه کړې په دې خبره باندې هغه وایي موږ ډوډۍ له راوستو نو هغوی ورته غوښه ایښودې وه هغوی باندې سر نه و نو هغه بیا دا وایي چې تاسو زما سپکاوی وکړو او تلي یې چې دی غوښه م اخېستې د فریزر نه او دوکان نه هغه م راوړې ده ما ته مې
نو دا دوی عادت دی چې سر پې پروت وي معنی ده چې دا څاروی تا له راوستی دی او پروګرام داسې مزه کوي چې پوره هر څه دی او اوس داسې چې وروجو کې دننه ته لټول کوي او غوښې ترې وباسي ټګرې وړې وړې نو د دوی بیا دا بېعزتي ګڼي خپل اگر که دا دومره مسله د شریعت نه ده خو هسې د هرې علاقې خپل رواجي نو هغه چې د ملګرو له کوم پروګرام کړی د عثمان هغه هم پوره پروګرام ورله کړی و او د دې څاروي دا سر هم پروت و هغه ښه سور کړی و مزېدار ډوډۍ نه بعد دوی شراب وڅښل چې شراب یې وڅښو دې کې دوه په خبرو کې وران شو ګوره نشه عقل بند دی دوی وران شو تا دا سره د ملګري دوی پاسې یو بل ووهل او دغه هډوکي چې کوم پراته وو د څاروي چې دوی وخوړو پاک هډوکي یو بس زخمیان سهار له خلک خبر شو چې یاره داسې قصه شوې د عمر رضی الله عنه الله ته فریاد وکړو یا الله د دې شرابو مبارکې داسې واضحه بیان راولېږه اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا یا الله داسې واضحه خبره پکې راولېږه الله رب العزت ایتونه راولېږل چې دا حرام دي په دې سره بیا ختمه شو نو هغه ایتونو کې بیا مخکې دي رابه شي الله وایي فهل انتم منتهون تاسو به منع شئ او که نه صحابه کرامو چې د ایتونه واورېدو نو ټولو وی انتهینا یا الله بس موږ پرېښود موږ پرېښود او دا د غزوه احزاب نه یو څو ورځې بعد داسې د هغوی تابعداري وه که نه یعنې کله چې دا صحیحینو کې حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې انس ابن مالک رضی الله عنه وی اسې هغه د تابعداري ذکر کوي د صحابه کرامو چې دوی به د الله او د الله د رسول څنګه منله وی موږ وی زما خواته څه کسان یا زه څه کسانو سره ولاړم او مشران صحابه کرامو لکه ابو طلحه ابو ایوب رضی الله عنهم او د فلان داسې کسان یې شمار کړو او وی زه ولاړم دوی ته شراب ډکوم بې کسانو ته شراب ډکوم حرام نه و چې حرام نه و عیب نه دی وی دې کې یو کس راغی وی خبر شوی وی نه وی په رسول سلم خو ایتونه راغلي چې حرام دي وی ډایرکټ دې کسانو ماته وی چې انس او کشر وکړه وی دا څومره منګي او چاټۍ چې ډکې پرتې دي دا واړه فما سألوا عنها وما راجعوها نه هغوی تپوس وکړو چې ولې او څنګه نه د دې سړي نه تپوس وکړو چې تا دا کوم ځای کې اورېدلي په خپله دې اورېدلي که چا راته ویلي دي او دا دومره ټیم چې موږ څکلي دي او د نشې نه ځان بندول څنګه دي نو دا به څه کېږي وی د مدینې په دې کوڅو کې په دغه ورځ دا شراب بهیدو داسې مدینې په دې کوڅو کې ځکه چې خلکو ټول واړول د الله رب العزت احکاماتو ته غاړه داسې ایښودی کېږي ها دا نه چې جي دا خو به مکروه نه او که سړی داسې چونډۍ نیم لګوي او که روجې کې د سړي طبیعت خراب وي او که مالداره سړی د ډوډۍ نه بعد یو سګرټ څکي دا به څنګه دا کوم ځای تابعداري ده الله او د الله د رسول خبره چې راله بس موږ واورېد او جواري ولې حرام دی جواري کې نقصان دی جواري کې نقصان دی صحیح ده الله وایي چې فایده پکې شته مال په اسانه ګټلی کېږي خو نقصان پکې څومره تاسو به قصې اورېدلي د دې جوارګرو چې کومې مسلې دي یو خو پردی مال په ناروا طریقې سره خوراک دی پردی مال په ناروا طریقې سره خوري یوه په دې کې قتل ته اکثر مسله اوړي وجري دي او تر دې چې بعضو جواري چې کله ارسې ورکړي دي څه مال چې ورسره هغه ټولې ورکړی ګاډی جیدت ارسې په داو لګولي دي چې بس جواري وبه دې کوو نو بیا بعضو پکې خپلې ښځې داسې مقرر کړي دي وی که تا وبیلله نو زه به ستا ښځه بوځم هغه وایي که تا وبیله زه به ستا ښځه بوځم شریعت د دې اجازت نه ورکوي او ځکه دا وګورئ چې تاسو به لیدلي وي چېرته به د سړیتوب خاوند دینداره سړی او د عقل خاوند
او عزتمن سړی هغه په دې جوارو په دې قصو کې ویني لیدلی مې چېرته نه مې لیدلی هغه خلک پکې لګیایي چې هغوی نه د دنیا سره غم دی نه د آخرت سره غم. یو سړي د آخرت سره غم نه دنیا سره غم چې عزت مې خرابېږي دې کې لګي. افسوس خبره څه ده زموږ ماشومانان په لارو کوڅو کې په جواریانو عادت دي. زموږ ماشومانان په لارو کوڅو کې په جواریانو عادت دي. هغه څنګه دا ماشومانان به روزي راځي لوبې کوو راوباسه ته 5 روپۍ ته کېده 15 بجه کېده چې چا وګټل هغه به یې والي. دا ماشومانان د اوس نه دا لوبې کوي د جواري نه که نه دا جایز ده جواري ده که نه پیسې ته کېده پیسې به زه کېدم چې چا وګټله ټولې دغه شوې. اوس که هغه په هر څه دې وګټله که هغه د کاغذونو لوبه ده که هغه د تاش په شکل کې دي که هغه نمبري دي که هغه څه ګیټۍ ورویشته دي که هغه هر څه دي خو اصل خو د مسلې دقه دی که نه تم پیسې کېده زم پیسې ږدم چې چا وبېلله د هغه هغه لاړې چې چا وګټل هغه دې بل دا واغستی ظلم نه دی فایده پکې ګورې په دې منلو کې فایده زما او ستا ده نه منلو کې نقصان زما او ستا دی د الله خو پکې څه فایده او نقصان نشته که نو سوچ وکړي چې کوم معاشره کې ماشومانان دا جوریانې کوي چې لوی شي بیا به څه حالي د دوی د دې ځینې په دې عادت کېږي. او بیا دا بعض علاقې د اطراف چې کمي دا کلي او دا غاړې چې کمي دې کې لا دومره د جاخې نه وي ښارونو ته ورشه والله چې حیران به شي کمې جواریانې چې هلته روانې کم فساد چې روانې سړی ورته حیران شي. نو خپلو ماشومانانو ته خو واړه دي خو نه پوهېږي خو چې کله هم تاسو وینئ چې داسې څه کوي نو نصیحت ورته کوئ چې زویه دا کار ناروا دی دا حرام دی که خپل دی او که هغه پردی دی. خو دغه شو که شرط په څه لګول یو شی شو نو ما ورته تاسو ووایي که شکل ولا بدلوي را بدلوي بدل کړي خو اصل د مسلې خو دغه که دا کس راغی نو ته به څه کې هغوی زه به دله په دومره درک او که رانغې زه به دومره درکو ولې ته زما نه پیسې لې او زه تا نه علم په دې تاسې ځان ستړی کړی دی څه حق دې کېږي خو که سړی راغې راکې به که رانغې پیسې به درکوم دا کومه طریقه ده رب العالمین خو هم دا وایي که نه چې په دې کې ستاسو نقصان دی ته چې د بل ورور نه دا پیسې صرف په دې هلې چې ما شرط وګټو نه د کوم ځای تا مزدوري وکړه تا محنت وکړو تاسې حلاله روا منډه والې ده چې جلدي کړی ورسېدی پې که نه بیا د آنلاین دا کوم ګیمونه چې نن سبا راوتي دا هم د دې موبایلو د فتنې سره یو دا خبره راوتې ده یو خو یې غمونه ډېر کړو د دې غم وهلو او دویم په دې ګیمونو کې هم ګوره ډېر سود کېږي دا چې کوینونه دي او دا چې وایي دې باندې دومره میلاوېږي او په دې دومره میلاوېږي ټوله شپه دغې ته پروت وي بیا وایي دا به څه مزه نشته یاره د ژوند نو خاورې به ستا د ژوند کې مزه راشي شپې 2-3 پورې ته ګیمونو ته پروت وي سهار منځه ته چې ټایم لږ پاتې شو ته ویده شوې مازدیګر ماښام ته راپاڅېدې بیا داسې د بازار په چکر باندې ووتې ساه دې ازاد کړو بیا دې ګیلې وکړې د ژوند مزه نشته دې ژوند کې به د کوم ځای نه مزه راشي نو دا لوبې موبې چې په دې موبایلو کې دي دې کې ډېر احتیاط کوئ معلومات کوئ د هرې معاملې معاملات کوئ معلومات کوئ چېرې دا کار داسې دا داسې چې دا په اسلام کې روئ که دا به نه روئ ځانې چې هر شی مخې ته راځي بس دا ګیم دی وایي دا ګیم دی او ما اعلانات په خپله لیدلي دي ما بعضو ملګرو تپوسونو دپاره را لېږلي دي نوی ګیم وایي راوتی دی او چې بس 100 روپۍ به ورته ورچې او چې ډاونلوډ دې کو نو دومره به ته راځي دومره به ته راځي هلته اقتصادي حالات د پښتنو کمزوري دي دوی سوي چې یاره کوم چې د دین باک نه کوي د الله
لحاظ نه کوي. هغه وایي چې پیسې دې راشي که په هره طریقه راځي. نو دغه سړی چې ولکه اعلان کوي دا چې کوم لګیا دی د دوی دپاره خبره کوي د ده سره د دغې کمپنۍ یا د دغه ګیم والا یا د دغه ایپ والا رابطه ده دله پیسې ورکوي. ساده ګل ته یې چې خپل آخرت پکې تباه کړي هغه دې سره غم نشته او خپلې پیسې واخیستې او تا ته یې ووایي یاره یو شی راوته او کور کې کښېنئ او لکپتیان شئ. کور کې کښېنئ لکپتیان شي یعنې د طلایي نه به راوځي نه او څه به شي لکپتي به شي. راشه خلکو پکې څنګه بېللي دي. ابروز یو کس ما ته ووایي ما ته یې قصه کوله وی یو کس راته یاد کړو چې د هغه زوی ووایي که د هغه رور یې ووایي مانه هېر شو وی هغه په پبجي کې چې 100 کروړه روپۍ وي هغه دا بېللي 100 کروړه روپۍ دا د بېللي ده. خبره دا نه چې د سوونه زرګه په کروړاو کې ځکه چې دی ډېر مخکې پکې تللی بلکل یې لیونی کړی و او هر څه سره و دا پیسې د ورکولې کوي چې دا خو پیسې ښه ډېرې چې په یو ځای ته دي ټول. نو دا ورته هغه چا ورته ویلي دي چې ډېره اسانه طریقه راوتې ده خیال دی. اوس په دې ځای چې دی تېر شو بلې مرحلې ته راغی کومې ویله په دې مرحله چې تیر شو د دې نه بعد به اوس دی نشې کوي او غزلې او ټپې به اوري. خیال هم دی دا شر داسې یو بل سره تړلی شوی ښه هلته دې شر کې بنیادي ګوره غلط کېښودو یو څو ورځې خوشحالي او پیسې ډېرې را روانې دي بیا په هغې کې حادثه راله پیسې ټولې لاړې اوس نشه شو ابتدا یې شروع شوه اوس چې د غزلې ټپې یو څو ورځې بعد به دې وینې په لارو کوڅو کې به ګرځي واړه به پورې خاندي او واړه به یې زغلی رازغلی. هر څه چې الله به موږ حرام کوي که موږ ته نقصان وي هسې الله نه حراموي. ويسألونك ماذا ينفقون او تپوس کوي دوی تا نه چې څه خرچ کړي دوی دا بل تپوس دی. یو تپوس خو داسې شی و چې د څه نه یې ولګوي او په چا یې ولګوي دلته اوس دی څومره یې ولګوي یعنې څومره مال لګول غواړي د کم مال نه لګول غواړي. الله جواب کوي قل العفو ووایه زیاتي مال لنډ جواب کم مال چې ستا د حاجت نه زیاتی دی د الله په لار کې د هغې نه لګوه داسې مهربانه رب دی. او په دې کې زموږ د بخل کې د حال ولیدو الله راته ووایي د خپل حاجت نه چې کوم زیاتی دی هغې نه څه برخه ورک او په هغه زیاتي کې او په هغه معمولي برخه کې چې زموږ کمالي دی تپوس وکړه هلکه هر څه د الله دي. نو دې نه دا مسله راووته چې ستا د بدن په تا حق دی ستا د بچو ستا د ښځې ستا د مور پلار نو که ستا د حاجت نه زیاتی شو هغې کې لګوه ځان ته به نقصان داسې نه رسې چې ته د حاجت مال رالی او لګوي ورسېدي به که نه حاجت وسته وي دا بله مسله ده. که زمونږ حاجتونه رالی نو بل بیا خو مطلب دی چې د صدقې قصه ختمه شوه ځکه چې الله وایي چې د حاجت نه زیات او دا یار وایي چې که 200 کروړه ما سره پرتي خو څه پته لګي که د شپې زه غریب شم نو موږ خو قصه بلکل ختمه کړه. ضرورت څه ته وایي چې ستا د ژوند هغه پایه پې تاویږي د بچو رزق جوړه جامه هغو په حیا په عزتي اسپتال علاج دا ضرورت دی. په دې نه زیات الله وایي د هغې نه مال لګوه که نو دغه ضرورتونه نه ګورې دا کوم چې زموږ دي ګورې دغه نه ختمېږي دغه که دغه هم تطبیق کړه نو معنی دی چې د مرګه پورې صدقه هغه به یې نشتي او دا مسله مخکې واضحه شوې ده
كذلك يبين الله لكم الآيات دغه شان بیانې الله تاسو ته حکمونه خپل لعلکم تتفکرون د دې دپاره چې سوچ وکئ فی الدنیا والآخرة په باره د دنیا او آخرت کې. الله تاسو ته د خپل آیتونه او حکمونه ولې بیانوي چې تاسو سوچ وکئ په څه کې؟ په دنیا او په آخرت کې. اوس څنګه سوچ وکړو دنیا او آخرت کې؟ نو یو ده، بعض مفسرینو دا ویلي الله وی زیاتی مال ولګوه او دا خبره مې ته په دې بیان کړې چې دنیا او د آخرت سوچ وکړي. معنی ده چې ته خو نظر په آخرت ساتي خو دې دنیا ته ورسره هم لږ نظر ساته، ځکه چې ستا کم خپل ضرورتونه دي هغه هم ضروري دي، هغه هم مه ګډوډ کوه، نو که د هغې نه بعد یو شی زیاتي شي هغه ورکوه. الله وی دنیا ته هم ګوره آخرت ته هم ګوره. مونږ چې وایو چې کوم څوک دا وایي چې صرف دنیا هغه دي ګمراهان، خو چې څوک دا وایي چې دینداري دا ده چې دنیا به پرېږدي بالکل، دا هم په غلطه روان. الله وی دنیا ته هم ګوره آخرت ته هم ګوره. او بعض علماو دا ویلي دي وایي معنی دا ده چې سوچ وکئ تاسو په دنیا کې او په آخرت کې د دنیا حقیقت ته وګورئ چې دا ګورئ فنا کېدو والا ده، او د آخرت حقیقت وګورئ چې دا همیشه ژوند دی. نو چې کله تاسو سوچ وکئ په دنیا کې او په آخرت کې نو د الله احکاماتو ته به غاړه کېږدئ، ځکه چې هلته تاسو سوچ وکړو چې یاره آخرت همیشه دی او را روان دی، دنیا وقتي طور ده او روانه ده، نو بیا به ته غاړه کېږدئ څه ته؟ د الله احکاماتو ته. ويسألونك عن اليتامى او تپوس کوي دوی تا نه په باره د یتیمانانو کې. دا بل تپوس صحابه کرامو کړی دی. دا بعض صحابه کرام راغلي وو هغوی سره یتیمانانو. بعض مفسرین وایي دا چا چې سوال کړی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه، هغه سره څه یتیمانانو او د هغه یتیمانانو خپل مالو. کله یو ماشومي پلار یې مړ شو او دی یتیم شو او د پلار نه ورته مال پاتې شو، نو بیا طریقه دا ده او را به شي آیتونه دې باره کې چې د دې یتیم که خیال ساتي الله به دله په هغې لوی اجر درکړي او د دې مال به هم خیال ساتي. نو دې صحابه کرامو به داسې چل کو د کوم چې یتیمانان ورسره وو چې د دوی مال چې هغوی له به یې څه ډوډۍ د هغوی په مال کې پخه کړه او ځان له به یې خپله پخه کړه، دا به یې ګډه وډه خوړه. دا به یې څنګه خوړه؟ ګډه وډه. یتیم به هم ناست و، دی به هم ناست و. دې کې الله آیت راولی ګوره به شي سورة النساء کې چې کوم خلک د یتیمانانو مالونه خوري نو دوی خېټې ته وور د جهنم وراچي. صحابه کرام څخه یې راکي شو چې دا خو موږ پکې هم بیا راغلو، ځکه چې د یتیم مال خو زموږ د مال سره ګډ شوی دی، نو دا به دې نه دغه خلک موږ به تیم مراد یو. هغوی رالو تپوس یې وکړو ویسألونک عن الیتام قل اصلاح لهم خیر، تو وایه اصلاح د هغوی دپاره غوره ده. څه مطلب د اصلاح؟ یعنی کومه خبره چې د هغوی دپاره فایدهمنه هغه غوره ده. که د مال په دې ګډ کولو کې فایده او یو ځای خورئ او د ده پکې فایده یو دغه وله غوره ده، که نه جدا یو جدا وله غوره ده، ځکه چې بیا به داسې نقصان هم کي. اوس د یتیم مال له بلکل جدا که، د ده ځان له جدا خوراک ته او څښاک ته، نه خو دومره خوراک او څښاک کولی نه شي، نو مال به یې څه شي؟ هغه ضایع شي. نو الله وایي کم کار غوره دی چې د یتیم پکې فایده وي. بیا مخکې الله وایي وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، او کچری تاسو ګډون کوئ د دوی سره نورونه دي ستاسو. که د یتیمانانو سره مال ګډ کوئ نو هېڅ خبره نه ده، دا ستاسو څه دي؟ دا ستاسو ورونه دي. خو بیا الله یو ناشنا داسې خبره کړې ده که نه چې مؤمن چې ایمان پکې
او سړی ژوندی د هغه دپاره پکې لوی درس او عبرت دی. والله يعلم المفسد من المصلح، او الله پیجنی فساد کونکې بیل د اصلاح کونکې نه. اوس یو سړی د هغه سره یتیم دی او د هغه دا مال یې راغستی د یتیم مال د خپل مال سره یو کړی دی ګډ کړی دی. چا ورته ووایي چې پلاني یې ولي وایي په دې کې د ده خیر دی، د یتیم پکې خیر دی. نور خوا موږ ته پته نشته که نه. الله وایي ما ته ګوره د ټولو حقیقت معلوم دی. هغه مصلح هغه چې نیت د اصلاح دی او د خیر دی الله هغه ما ته معلوم دی. او هغه مفسد چې هغه د ده دې مال ته غل دی چې د ده دا مال وخوري الله هغه ما ته معلوم دی. ولو شاء الله لأعنتکم، او که چېرته غوښتی الله خامخا به یې تاسو په مشقت کې اچولی وی. الله دې سم کولی شو چې دې شویلی چې د یتیم مال به ځان لی او ستاسو دا به ځان لی، ضرب برابر به دا یو کېږي نه، څومره به ګرانه وي. الله وایي ما دې سم کولی شوه خو دې سم ونه کړه. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زورور حکمتون واله دی. الله زورور دی او حکمتونو واله دی. نو ځکه یې ووایي ګوره وایي ما دا مسله تاسو ته ګرانولی هم شوه. ولې ګرانولی شوه؟ ځکه چې زورور دی، خو ګرانه یې نه کړه ځکه چې حکیم دی، په هر کار کې حکمت وي. دې کې زموږ دپاره خیر ډېر و نو موږ ته یې خبره اسانه کړه. اوس بله مسله بیانېږي او دا 15 حکم دی چې د مسلمان د مشرکې زنانه سره نکاح نشي کولی او مسلمانه ښځه مشرک نارینه ته نشي واده کېدی. دا مسله به ذکر کړي، بلکې دا یاده کوي د اوس نه د دې آیت نه دا کوم چې شروع کېږي تقریبا 20 آیتونه خو اوږده اوږده آیتونه دي. 20 آیتونو کې به احکام هغه ذکر کېږي چې هغه د کورنۍ سره تعلق ساتي، د واده سره، د طلاقو سره، د عدت سره، د رضاعت سره، د زنانه سره د نکاح. دا مسلې اوس ټولې را روانې دي، دا ډېرې تفصیلي مسلې دي. او که ډېر څوک وغواړي چې زه دلته لږه تادي وکړم او دا سبق زر زر ووایو، الا هغه سړی چې هغه تادي کولی شي هغه دې سره سوچ نه چې څوک به پوه شوی او که نه وي، خو ما خپل کار وکړو. خو زما ګوره خپل ځاني دا کوشش وي، الله ګواه کوم په دې خبره، زما خپل ځاني دا کوشش وي زم چې یو کس په یو خبره پوه شو. او دا زه چې بعض نوم ته پکې اشاره کوم چې وی خو سه ته ولې اخوا ګوره ته ولې دی خو دې کې زما څه فایده نشته. نه دی چې چا دا اعلان کړی دی چې یاره که ده په درس کې ټول ویښ ناست نو د میاشتې به ورته 100,000 ډالره میلاویږي. زما دا سوچ چې زم چې یو سړی دومره راځي او محنت کوي او کوشش کوي او ټیم ورکوي نو چې له دې ځای نه دی هم د ځان سره څه ویسي او دا ټیم یې ضایع نه شي او فایده والي. به دغه زموږ مقصد. نو دا منډه موږ هم داسې والی شوه او دغه اسان کار دی. ګران دا دی چې ته د هرې خبرې سره ودرېږي او وضاحت وکړي. نو دا اوس تفصیلي مسلې دي، دا به ډېر په توجه سره اورئ. د دې په شان نزول کې د روان چې کوم آیت دی دې کې یو قصه بیانېږي. یو کس و هغه بیا اسلام هم قبول کړی، صحابي شی و، د هغه نوم مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضی الله عنه. په مکه کې یو زنانه وه، د دې مرثد د دې زنانه سره غلط تعلقات او دا زنانه زناکاره وه او مشرکه وه. نو مرثد اسلام قبول کو، اسلام قبول کو، بیا هجرت وکړو، لاړ په رسول الله سلم پسې مدینې ته. څنګه حالات بدل شي چې د زناکارې سره تعلق و، د هغه نوم سره اوس موږ وایو رضی الله عنه.
چې کله سړی د الله دین ته غاړه کي د الله یې دومره عزتمن کي. وی دی هلته لاړ نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم به دې لیږو را لیږو مکې ته به تلو د مکې نه مدینې ته او کار یې ول سره ګورې دا قیدیانو دا مسلې نه وي کم خلک چې د قریشو سره قیدیان وو د هغوی په خبرو اترو کې به رسول صلی الله علیه وسلم د مرثد لیږو را لیږو. نو دی یو شپه هلته مکه کې و دې زنانه ته خبر راغی چې مرثد راغلی دی دی خو سره د مخکې نه تعلقات پسې ورغله او دا ډېر لوی امتحان دی او فتنه ده الله یې ترې موږ ساتي. دی پسې ورغله دا زنانه پسې ورغله او هغه ته قصې شروع کړې پخوا چې به داسې او داسې او ته چې به راتلې او زه چې به درتلم او زموږ منځ کې رابطې وې هغه ورته وي ان الاسلام قد فرق بیني و بینک اسلام زما او ستا منځ کې جداوالی راوستی دی. ان الاسلام قد حرم الزنا اسلام زنا حرام کړې ده. مخکې چې کوم زموږ تعلقات و هغه ما ته دین نه و ما سره اوس ته ما رابلې ده خو ته ما زنا ته رابلې هغې ورته ما سره واده ولې نه کړي د زنا دا قصه به چې ختمه شي بس واده ما سره وکړه. هغه وي وبه کوم خو په یو شرط وي څه وي زه به د رسول وسلم نه تپوس کوم. نو که هغه راته ووایي بیا صحیح نو ده چې دا ایتونه رالو د انکار وکړي چې زه خو سره واده نه کوم هغې خپل قوم راوغوښتو والا خلکو وی راشي او دی ما ته دا وایي او دی ما ته دا وایي او خلکو ووایو ځکه د زنانه مکر نه دی د دې نه دی الله هر سړی ساتي. زنانه چې کله خباست شروع کي که نه نو دا ډېر دا قومونه تباه و برباد کوي قومونه تباه کوي قومونه ځکه به د دې سره ژوند دا ډېر په هوښیارتوب تېری بلکل به په سر نه راخیږي ګورې دا یو نیم سړی لکه چې ته ورته د زنانه حق دی د زنانه حق دی نو دې هغه خبره باندې صحیح ونه رسي نو د زنانه د حق نه دی مطلب والی چې بس الف نه د یا پورې هر ټکی چې کوم د الف با تا ثا چې دي که نه زنانه 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 دومره هم نه ده دا یې خپل حق ته به ورکړي. بعضو ځایونو کې به ډېر په احتیاط سره ژوند تېری داسې چې ته زنانه په سر راوخیږي نو خو رسول سلم وایي چې د پختۍ نه د ګسې پختۍ نه پیدا دي دا بیا څه به ورسره کړي دې دلته چغه کړه او مرثد غریب راګیر شو هغې قوم راغی جګړه ویو بیا پرېښ چې دې مدینې ته راغی رسول سلم نه تپوس وکړي یا رسول الله دې سره زه واده کولی شم هغوی نه الله ایتونه رالیږلي دي هغه ایتونه هغه دا دي بیا دا خبره ورسره یاده کوي دا به تاسو د مسلې خلاصه ذکر کړم او تفصیل به خپل ذکر راځي. د اهل کتابو د زنانو سره واده جایز دی. اهل کتاب یعنی یهودیان نصارا د دوی د زنانه سره واده جایز دی په شرط د دې چې هغه زنانه زناکاره نه او غوره نه ده او غوره نه ده جایز دی غوره نه ده غوره په دې نه ده چې دا په بچو باندې اثر کوي یوه او د نن سبا خو هغه ځوانان دي چې د ښځې په مذهبي نو موږ خو به یار له واده کړی چې کیدی شي دی د کافره مسلمانه کي او مزه به دا وکړي چې بل ورسته بل خبر واوري چې سړی خو اورېدلی دی نو دا یاره به کې شته چې کمزوري ایمان والی علم ورسره نه او ایمان یې صحیح ایمان یې کمزوری او موږ جال ور اچولی دی چې موږ به د هغه طرف نه ښکار وکړو او هغوی ښکار د چا نه وکړي ښکار زموږ نه وکړي او دا یو طریقه اوس چلیږي. ما ته بعضو ملګرو ویلي د یوروپ نه راغلي ما ته وایي یوروپ کې یو دا طریقه ښه رسمي طریقه ده غیر رسمي نه ده. رسمي طریقه دا ده چې کوم مسلمانان د بهر نه راځي خصوصا کم عمره او خصوصا هغه د په پټو لارو چې تلي دا چې تښتېدلي نو یو طریقه دا کوي چې دوی ته داسې جنکۍ هغوی له تنخوا ورکوي هغه جنکۍ دوی له ساتلي دي نو چې دی کله ورشي او بیا جنۍ وویني
او بیا د انګریزانو په ملک کې او هغه شان آزاد ماحول بس دې ګډوډ شي ورو 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 اخره کې په ده باندې اعلان وکړي چې ما اسلام پرېښودی دی. نو د اهل کتابو د زنانو سره نکاح جایز ده غوره نه ده او که جایز هم ده نو شرط پکې څه دی چې زیناکاره به نه وي زیناکاره به نه وي. ښه نو یو سړی به و چې دا خو مشرکان دي که نه دي که نه دي دي نو دا نور مشرکان عام او دوی کې څه فرق دی دوی اصل دوی کې توحید و شرک بیا راغلی دی اصل دوی کې څه توحید و شرک وروسته راغلی دی دوی سره په آسماني کتاب بله دا چې دوی زموږ د دین ته نږدې دي آسماني کتاب ورسره و زموږ د پیغمبر اوصاف دوی ښه پېژني هر څه پېژني نو ډېر امید شته چې اسلام قبول کړي او مشرکان خو زموږ نه ډېر لرې دي کوم چې عام مشرکان دي نو غوره نه ده او جایز دي. ها زمونږ زنانه زمونږ جنکۍ د هغوی دپاره حرام دي که اهل کتاب دي او که هغه د نور مشرکان دي. ولې ځکه چې زنانه کمزوري داسې کیدی شي چې یو مسلمان دی یو جنۍ سره واده وکړي او هغه یهودی نصرانی او دی دا زنانه د خپل زور لاندې ساتي کیدی شي خو چې اوس د مسلمانه جنۍ واده کې کافر ته نو دا ګارنټي به ته ورکړي چې دا جنۍ به د اسلام پاتې شي او دا به خپل عمل کوي او دې ته به څوک څه ونه وایي نو ځکه الله دغه لار بنده کړې ده. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن او نکاح مکوئ د مشرکو ښځو سره تر دې چې ایمان راوړي ولأمة مؤمنة خير من مشركة او خامخا وینځه مؤمنه غوره ده د مشرک ازادنا ولو اعجبتکم اگر که تاسو په تعجب کې اچئ تعجب کې اچئ ښایسته دغه زنانه نسب دغه زنانه مال دغه زنانه خو هغه مشرکه ده نو الله وایي د دې مشرکې نه وینځه مسلمانه وینځه اچې غوره ده. او یو حدیث کې داسې یو روایت کې داسې راځي وایي یو وینځه وه په مدینه کې د هغې نوم و خنسا او دا د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه سره وه د هغه وینځه وه نو کله چې الله د آیتونه راولېږل ولأمة مؤمنة خیر من مشرکه چې دا وینځه مؤمنه غوره ده د مشرکې ازادې ښځې نه نو هغه ورته یا خنسا ای خنسا قد ذکرتی فی الملأ الاعلی الله ستا تذکره په اسمانونو کې کړې ده سره ستا د دې تور رنګه سره ستا د دې بدرنګه سره ستا د دې کمزوري نسب سره ستا د دې هر څه رب العالمین ستا صفت کړی دی چې دا غوره ده د هغه زنانه نه چې هغه ښایستم ده هغه نسب والم ده هغه مال والم ده مشرکه ده او بیا هغه آزاده کړه او هغې سره یې واده کړی و. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا او په نکاح مه ورکوئ لوڼه خویندې مشرکانو سړو ته تر دې چې ایمان راوړي. ګوره سړو ته ووایي ولا تنکحو نکاح مه کوئ د مشرکو ښځو سره د ښځو باره کې څه ووایي او په نکاح مه ورکوئ لور خور مشرک سړي ته معنی ده چې د زنانه نکاح بغیر د ولي د اجازت نه نه کېږي لازم به پکې د مشر رضا وي هلک نکاح کېږي لکه اوس هلک لاړ نکاح یې وکړه د مشرانو پکې رضا نشتي نکاح صحیح ده که نه ده صحیح ده جنۍ نکاح کېږي نو دې کې د جنۍ رضا هم پکار ده او د مشر رضا هم پکار ده د دې نه بغیر نه کېږي. ولعبد مؤمن خیر من مشرک او خامخا یو مری مومن غوره دی د مشرک آزاد نه ولو اعجبکم اگر که تعجب کې اچئ تاسو اگر که دغه آزاد تاسو تعجب کې اچئ نو دا زما تاسو ته نصیحت دی چې په لور خور
یا بله څوک خپله یي او د هغې پسې څوک راځي تپوس کوي د مالونو له ډېر ترجیح مه ورکوئ مال کته او مال بره ځمکه یې څومره ځمکه یې که ډېره زیاته ده او بېدینه دی او د سړیتوب خاوند نه دی څه پې کوي ښه ځمکه د ښه د جیداد خاوند دی نشهیز دی او شوي دي که نه دي شوي دي دنیا سبا له دغه ښځه ده چې ډېر جیداد هیرسې و په سرو سترګو کله په روډ کې کله په تاڼه کې کله ګاونډیانو کره او دا بېعزتیانې او دا جنګ جګړې مشرانو صرف دغې ته کتو وي د یار سره جیداد څه دی ډېر دی اسلام ته وګوره سړیتوب ته وګوره اخلاقو ته وګوره صحیح ده که د دې نه بعد بیا سړی پکې مال ته وګوري څه بده خبره نه ده دا نه چې بلکل سړی دې نه ګوري خو د دغه خبرو نه بعد نو که دا سړی سبا له غریب هم ستا لور به په عزت سره ساتي ستا خور به ساتي نو ځکه الله وی اگر که د آزاد مشرک ته په تعجب کې اچي د ده نه غوره هغه مؤمن مری دی ولې ګوره الله څه وایي اولئک یدعون الی النار دغه کسان بلنه ورکوي اور ته مشرکه ښځه او مشرک سړی تا چېرته بوځي اور ته دې بوځي کوشش به دا کوي چې ته اور ته لاړ شي والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه او الله دعوت ورکي جنت او بخنتا بخبل حكم سرا او غواړي تاسو جهنم ته لاړ شي الله غواړي تاسو جنت ته لاړ شي و د چا منه ويبين آياته للناس او بیانې آیتونه خپل خلکو ته لعلهم يتذكرون د دې دپاره چې دوی خبره را یاد کړي چې دوی نصیحت قبول کړي دوی خبره یاد کړي د دې دپاره الله د خپل آیتونه دا بیانې د خلکو ته او د دې وضاحتونه کوي انشاءالله سبا به د 222 آیت نه شروع کوو رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد